حضرت د تصنیف په میدان کې څومره کار کړی دی، څومره تصانیف مو لیکلي دي ما خو او آینده هم څه اراده شته او کوي نو څه ته ده؟ الحمدلله آینده هم اراده شته. جی ما خو په دې مونږ په ادب عربي کې یو مایناس کتاب ده جی دیوان حماسه، جی د دې باب الحماسه د مونږ په نصاب تعلیم کې جی شامل ده. نو په دې باندې ما شرح کړې ده جلاء الفراسه په نام باندې، جی او الحمدلله دا یو 13-14 ایډیشن دا به مونږ د پاکستان نه هم چاپ کړي ماشاءالله او د دې بیروت لبنان نه هم طباعت شوی ده. صحیح. او بل بیا دوم نمبر کې چونکې ما معقولات تقریبا 14 سال مونږ ام المدارس جامع حقانیه اخو الحمدلله مونږ په فخر سره دا وایو چې دا دیوبند ثانی ده، بالکل بلکې د ثانی ټکی که مونږ نو سره ووایو نو داسې ووایو دا به حق بجانبي چې دا دیوبند پاکستان ده، هغه دیوبند هندوستان ده. بالکل جی. نو په دې کې 14 کالو پورې ما د معقولاتو کتابونه پړاو کړي. بیا چې کله دا ما پرېښودل او اراده مې وکړله سړي حواس او قوتونه ورو ورو کمزوري کېږي، جی بیا ما ویلې چې د دې تجربې نه یو فایده واخله. جی. خلکو د معقولاتو طرف ته اوس رغبت ختم شوی ده، جی نو ته خپلې تجربې نه یو فایده واخله او داسې سوال جواب په انداز کې د دې منطق او د فلسفې چې کوم اصطلاحات دي په آسان منهج سره، آسان اسلوب سره یې چې کا خلکو ته مخته کا. چې کوم خلک دا فن ټول نشي ویلی، نو عربي کې مقوله ده ما لا یدرک کله لا یترک کله، چې که یو شی ټول نمیندی نو ټول د سړی پرېږدي نه. نو چې کم سے کم د دې فن اصطلاحاتو نه څوک خبرول غواړي نو که هغه یو کتاب ووایي نو بیا هغه هم انشاءالله العزیز امید ده چې د پاره به یو کافی درجه کې کفایت کوي. الاساس فی المنطق په نام سره، نو هغه هم د عمان اردن نه هم چاپ ته او عرب دنیا کې که زه دا ووایم چې سره د دې چې منطق نه وایي خو بیا هم چې کوم علمي حل کې دي نو هغه ته ما درسن هم ویلی ده او داسې 300-400 کسانو پورې مقصد لجنې کې به شریک و، نو دغو ته ما درسن ده عربي کې پړاو کړی هم ده ماشاءالله. او دوم بیا ما دا ولیک. صحیح صحیح. او دریم نمبر کې بیا ما چې چونکې عربي ادب کې لیکل کول نو بیا د لیکلو یو خپل انداز وي، اسلوب وي، ډنګ وي، بیا د قدیم لیکلو د اوس وخت سره د لیکلو تصنیفي کار یو خپل قواعد ضوابط غواړي. بیا ما ویلې چې په دې باندې داسې یو زه کار وکړم چې هم ما دپاره فایده وي چې ما دا قوانین ازبر شي، ځکه چې په یو فن کې سړی لیکل وکړي نو فن سړي یاد شي. نو دې دپاره ما په دې موضوع باندې علامات الترقیم و اصول الاملا په نام سره یو کتاب ولیکه. خو کمنی ما اصل کې زیات غرض دا و چې په دې فن کې ما ته خپله زیاته یعنی پختګي راشي، خو هغه الله تعالی کارونه او دا برخې ازلی دي، نه په زور نه په سیالي دي، په ټنډې دي په منډې نه دي. این سعادت به زور بازو نیست تا نه بخشد خدای بخشینده. هغه ته الله تعالی دورا ترقی او دونا شهرت ورله ورکه. د بیروت لبنان نه هم چاپ ته، دارالآثار مصر نه لوی لوی دکتورانو ښې تفسیري دي په هغه هم الحمدلله خدای پاک په عالم عرب کې دلته هم بلا ایډیشنه وتلی دي، دا هم یو د ګناهګار دا هم کار کړی. او چلرم نمبر کې بیا د ادب عربي یو بهترینه قصیده چې دونه مشهوره ده چې عرب په شهرت کې د دې مثال ورکوي چې چاته یو شی نی معلومه نو ته چې ته دا نه پیژنې هذا اشهر من قفا نبک و بانت سعاد، چې دا خو د قفا نبکې نه یعنی د امرؤ القیس قصیدې نه بانت سعاد نه مشهوره خبره ده. نو هغه یوه قصیده د بانت سعاد بهرحال ډېر اوږد تفصیل لري چې هغې پس منظر سړی بیانوي. نو زه وایم چې شاید هغې لپاره به تاسو بیا دوم واري مستقل زحمت کو انشاءالله بیا به د هغې پس منظر ته بیانوم. بیا په دې به موضوع باندې هم ما یو کتاب ولیکه د دې شرح الارشاد الى تحقیق بانت سعاد، دا هم بیروت لبنان نه هم چاپ ته او د دارالنور المبین اردن عمان نه هم چې دا چاپ ته. او په عربي میدان کې ادبي میدان کې الحمدلله زه د دې لایق نه یم، خو چونکې دا کوم ذات سره د دې تعلق ته د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک په مدح کې، نو د هغې د وجې نه ما به سوال دا کوه چې الله
دا ته زه خو لیکم او په دې محنت کوم نو دا خو مونږ خواته د ادبي داسې میدان نشته، خو دې کې خدای پاک ته داسې شهرت دې ته ورکړي چې څنګه چې د کوم ذات متعلق دا لیکلی شوی دا د هغې شان ته وګورې، د لیکونکي ما شان ته مه ګورې. او حقیقت دا دی چې هغه الله تعالی هغه دعا زه وایم چې 100 کې 100% بلکې لږ ور زیاته هم خدای پاک قبوله کړې ده. صحیح. او بیا اخر کې بیا ما دا سوچ وکړ چې مرګ ژوند څه پته نه لګي او سړی چې کله که ډېر غریب سړی خو چې یار دوست ته وردرومي نو څه تحفه هدیه هغه ځان سره وروړي. نو ما ویله چې بیا هېڅ پته نه لګي چې د مرګ ژوند نو چې کله قیامت په ورځ خپل جانان سره حضور صلی الله علیه وسلم مبارک سره ملاقاتي نو کم سے کم د هغه په خادمینو کې ځان شمار کول پکار دي. نو بیا مې دا اراده وکړه چې د شمایل ترمذي شریف چې دا دې باندې شرح ولیکم او بیا زه دا وایم چې محض ما کې دا صلاحیت نشته، محض د الله تعالی فضل او د الله تعالی احسان چې په 2 جلدونو کې زخیم 900 نه زیات جلدونه دار ابن کثیر نه چاپ تا او عربو علماو په دې باندې تفسیری دي، په ټي وي باندې الحمدلله په دې باندې چې کړي دي تفسیری کړي دي. او دا یو خدمت چې ما نه خدای پاک کله واخیسته او الله گواه ده چې د دې کله ما تمام وکړای نو زه وایم چې شاید په دنیا کې بیا داسې خوشحالي دا به رئیسی په ما باندې خدای دی وکړي چې نور حدیث و خدمت خدای نه واخلي. خو لکه ما فی الحال په تصور کې نه را درومي چې داسې خوشحالي کېدی شي چې دا کله پوره شو او په هغو ورځو کې کومه خوشحالي ماته نصیب شوې ده نو زه دا ویلی سم چې سره د قوت فصاحت نه سره د قوت بیان نه زه د هغې خوشحالي کیفیاتو بیان نه قاصره یم، زه بیانولی نشم. او ما دا خدای پاک سره هغه کړې وه چې یا الله کما تا دا توفیق راکه نو زه به حافظ ابن حجر سے مشهور معروف سړی ده د بخاري شریف شرح چې لیکلی ایغ چې دا شرح ولیکله نو بیا په ایغ ټیمانې د 60,000 درهمو دعوت کړی و، لوی مشایخ او د بادشاه نه دا غوښتي و. دته ابن حجر وایي ځکه حجر په عربي زبان کې فضې او چاندي ته دا سونې او چاندي ته وتایي، ذهب و فضه چې ورته وایو موږ دې ته حجرین وایي. دته پلار ډېره غټه دنیا پرېښې وه. نو چې دا ما په دې فتح الباري مقدمې کې دا خبره کتلې نو ما به کور کې ورته ویلې چې ګوره زه خو ډېر ملنګ سړی خو یوه خزانه مې جوړه کړه په هغې کې به مې پیسې یو ځای کولې. اما ورته ویلې چې که خدای پاک ما باندې دا شمایل پوره کړه بیا ما ورته ویلې چې یا الله ټیک ته اوس زه خو حافظ ابن حجر وس خو ما نشته خو د پاکستانیو یو 60,000 روپیو دعوت خو به کوم. نو بس هغې کې به شاگردان خدای پاک دې علوم نافعه نصیب کی مونږ خو کار دایي نو دا زاړه شاګردان یې رایسي څوک 500 جیب ته استاد ته وراچوک چوک نو دا به ما چیرې په ماشومانو نه استعمالولې په هغو ورځو کې به دا ما په خزانې کې جمع کول او ټول به علماو پاکیزه صفا سوتره مال به چې کله ما دا ولیکل نو کور وال ما سره ناست او ناشته مو کوله نو ما ته ویلې چې مولوي صاحب دا ارمان خو دې خدای پوره کړه. ما ته ډېره خوشحالۍ نه وجړل نو ما ته یې ویلې چې مولوي صاحب دا د ښځو جذباتو ته سړی حیران سي. ما ته یې ویلې چې مولوي صاحب تا خو دعوت منلی و دا خزانه خو به ماته کړو خو دې کې خو به دونه پیسې نه چې د حضور صلی الله علیه وسلم مبارک شان سره هغه دعوت لایقي. نو داسې وکړه حالانکې په دې ښځو په زیورات څونه ګراني او بیا ما کوروال انتهایی ماسخرانه مسکینان او فقرا او دا دې په خپله دا کشیدې وغیره به یې کولې ماشوموالي کې او پیسې جمع کولې په دې جمع کړي ما ته ویله چې خیر د دې ما دا 2 زیورات دا پکې خرڅ کا خو چې د حضور صلی الله علیه وسلم په نام باندې کوم دعوت وي په هغې کې فرق رانسي. یاره ما عقل حیران ده الله گواه ده والله چې تر اوسه پورې ما عقل په دې کې حیران ده چې ما داسې توکل وکړه چې سره د هغه حالت نه چې ما ته خپل حالت معلوم و ما د ټول جامعې حقانیې او الحمدلله د مونږ تعداد هغه خلکو ته معلوم ده ټول اساتذه عمله د نږدې مدرسې
چې چوره دي دغه اساتذه کرام خو ټول شاګردان دي څوک ملګري دي او دا نږدې ټول علما یعنی تقریبا ما د خپل ذهن کې د څو 5,000 پورې انتظام دا کړی و او 3 غویان الله تعالی ما ته خو غټ غټ غویان په 92,000 67,000 او داسې په یخ ټیم باندې دا مې کړي او دا بس دیګونه او شپې پاسېده نه الله تعالی ته مې وجړل چې خدای پاکه دا خو د مونږ حقاني طالبان دا خو خدای ګرځي د خلکو ته د خدای اجرونه ورکړي چې دې سره تعاون کوي او په کار ده چې نور هم ورسره کوي چې دا جامعې مونږ وچه روټۍ پوره کول یاسر علي شاه صاحب دا هم ډېره ګرانه خبره نو ما ویل چې خدای پاکه دا یاجوج ماجوج ته دعوت کول دا خو د ما کار نه ده نو بیا ما ورته ویل چې یا الله ته خو د جابر رضی الله تعالی عنه دعوت برکت په ما دعوت کې اچولی شي نو هغه دعوت کې برکت واچوي نو هیڅ برکت ته زه حیران یم چې که دا شیونه مونږ ختمولی شوی دا مخلوق ته او هغه ما سره ټول په ریکارډ کې موجود دي تاسو ته به زه واستوم چې انتهایی پر امن او بیا به طالبانو زه کله خوشطبي سره کوم طالبانو سره مالخیر د لمبوي لمبدا سره په شهادت کې فرق نه اسی یو مثال کې دا یو هغه ورکوم نو ډیر به ما ته رالی چې مونږ نن 2 واري ولمبول یعنی 2 واري مو خوړله 3 واري مو مال بس بچا نن خورو نو الله تعالی یو هغه خو بهرحال هغه سرور د ژوند کې هغه سرور او خوند از چیرې نشوي راولی او دوم هغه سرور چې کله دا مکتبه خدای جوړه کړه او بیا دوره لوی علما او د مونږ مایناز شیخ او ډیر د کتابونو عاشق او محب العلم والعلماء او که زه دا ووایم چې په موجوده دور کې په مخطوطاتو باندې دوره نظر لرونکی ما ناقص علم کې بل نشته شیخ نظام محمد بن صالح یعقوبی العباسی هغه هم مقصد دا ده چې ما چې کله ده وویل چې زه شیخ حقانی تا خواته دردرومه نو ما سوچ کاوه چې خدای پاکه این الثرا و این الثریا چېرته کته لمدو خټو ته ګوره او سیک ته ثریا ستورو ته ګوره خو بس زه دا وایم چې که دا ټول د هغه خپلې جامعې خدمت او د اساتذه کرامو سره ادب او د دې هغه ده زه ځکه طالبانو ته د ادب زیات نصیحت کوم چې ادب خیال وساتو الله تعالی به تاسو نه ستارې جوړې کړي بېشکه بېشکه حضرت ما سره الفاظ ختم شو چې زه څه ووایم خو بهرحال خپله انټرویو به جاري ساتو